السلام علیکم څنګه چل دی خی جوړی په خیر سر دی خی الحمدلله تاسو څنګه یې الحمدلله زم خیم ډیره مننه تاسو مال پر ډیر ویټ وکړو نایس او ما ته د دې شان د چل ناراضي ما ته پته د مالکانو ته ول مال دته دا شي څنګه کورځي او زه بخښنه غواړم معافي وغواړم او پلیز دا شي دی اګنور کې ښه ویډیوګانې مه جوړئ first of all زه تاسو نه ډېر مننه کوم چې ما په انباکس کې او په ویډیوګانو کې ستاسو ډېر مینه وکتو ما ته تاسو ډېر مینه راکو او ما سره لکه غم شریکي وکړو او ما لپاره اوس هم دا یو وړوکه خبره نه دی او اوس هم زه ښه نه یم خو خیر ده زه غواړم چې لکه زما بچې لپاره زه دوستانو خبرې به وکړو خو په اصولو کې او په چوکاټ کې دننه صحیح ده زما بله هېڅ معنا نشته وادې ورېده باید پښتنو موږ او تاسو داسې یو چې یو انسان قناعت ورکوو دا لوګان مه رالیږئ قربان خیر دی لږ سړی خبرو ته پرېږدوئ یو انسان ته باید سړی قناعت ورکړي او سپیناوی ورکړي صحیح ده و چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي نو بلاکومه دي کلیواله مې رالیږه که نه یاره لږ پلیز لږ خیر دلته ایرپورټینټینګ خبرې دي یاره هیله کوم وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي هغه هلک وایي چې ما دته په لکاو روپۍ پرېښي ما سونا پرېښي ما خپل بچي ته دا پرېښي دي والله قسم دی که یوه روپۍ پرېښي صحیح ده زه د دې سره ما ته پوښتنه وکړله که یو انسان وادې ورې د چا ته روپۍ پرېږدي وادې د خپل بچي باندې څوک دروغ نه وراړی په خپله ښځه باندې څوک دروغ نه وراړی دا سوشل میډیا ده بیا به د خلکو وادې دغسې ډوزمار سړي خبرې به چلېږي ښځه په منځ کې بیا ملامته مي بیا وادې ورې د هر څنګه ښځه بیا خلک وایي وادې ښځه بیا ملامته ده ښځه وایي داسې ده او ښځه هغسې ده باید چې د حق خبرې نه سړی خبر شي او د حق وینا نه سړی خبر شي یوه روپۍ د حرام ناروا شي که دې ته پرېښي یا سونا یې ورته پرېښي یا د بچي دپاره ورته یو څه شی پرېښي چې یو انسان خپل بچی په ډاګه پرېږدي او یا خپل وادري عزت په ډاګه پرېږدي وادري هغه څه وکړي دا خو نه د خپل بچي دپاره وادي ورېدي څه وکړي خپلې غوښې پرې وخوري یا خپل بچي له وادري د وزي سرک په سر ورته ډېړي وکړي څه شی وکړي تاسو یې ووایئ نو بیا ته په سوشل میډیا کې وایې چې ما ورته په لکاو روپۍ پرېښي دا زما د بچي دپاره بس دی اول وادي ورې د خپل عزت او خپل ناموس راټولول دا د نر سړي کار دی بیا وروسته پسې غول خوراک او خوشین کول دا د بېغیرته سړي کار دی چې نه شي ساتلی او خپل اولاد دې راوړی وظالمه د اولاد د زړه د غوښې ټوټې بل دا په دې دغه نه پوهېږي د باندې دونه تهمتونه او دونه دروغ او دونه دغې ور وتپل قسم درته خورم چې په یوروپ کې خپل اکاونټ ونه لري چې اسناد ونه لري تاله بانک اکاونټ نه جوړوي دا سختې په ما تېرې شوي د دې سړي نه اسناد شته نه دغه شته د بانک اکاونټ یې د ده وي هر څه د ده وي پیسې د ده په نوم راتللې هر څه د ده په نوم راتللې د خپل ځان برابرولو او هغلته په خپل کارونه خپل کورونه خپل سیستمات کول دا ښځې داسې سوچ او فکر نه دی کړی وادې ورېده چې ځه چې دا رانه ځان برابروي پیسې دي ورله راوباسمې ورکومه پیسې دي راوباسمې وله ورکومې او دا ما ته پته نه چې دا ما نه ځان برابروي ما پرېږدي ما په ډاګه باندې داسې خوشې کوي نو د ورته پیسې راایستلې د خپل بانک کارډ نه او د خپل دغه نه وادري د خپل د بانک کارډ وي د سیستم د سره پیپر نه وي دلته خو چې پیپر د سره نه یعنی آی ډي کارډ او پاسپورټ د سره نه تاله هېڅ شی نه جوړوي د خپلې پیسې وادري د هغه په اکاونټونو د هغه پیسې د په اکاونټونو راوتلې هر څه کول ځان یې برابر کړو ښځې په ډاګه پرېښودله وادري شرمېدلی شی داسې لاړې نو ته ماته ووایه وادې ورېدې چې دته تا څه پرېښي بیا ده خو دا سوچ او فکر کوي چې دا زما ژوند دی دا زما خاوند دی وادرې تر اوسه پورې نه د لایف کړی ده نه ویډیو اچولې نه دغه کړي د عملته په چوکاټ کې تا سره ژوند کړی نه د یو هلک سره خبرې کړي نه درته شرم کتلی نه درته بل څه کتلي وادرې دي پښتانه خو وادرې په دې ښځه وژني ښځه وادرې د منځه وړي چې یو چا سره خبرې وکړي یو چا سره غلطه رویه ولري ده خو داسې کومه رویه نه ده کړې داسې دا ښځه د وادرې د بده مور باندې تا نیوکه دغه ونه نیولو خور باندې تا وادرې د خپل ځان ونه ښودلو اوس تا چې په پاکستان کې بله ښځه ته په هغه باندې غیرت کې ته خو چې زه پښتون یم که د هغه تصویران او سوشل میډیا ته ویډیوګانې راوته ته به په هغې غیرت کې ته په دې ښځه باندې د سل تهمته ولګول خلکو ته دې وادرې دې څه ونه ویلې څه ویناګانې دې ونه کړې چې ته دا کوم او هغه کوم او دا مې کړي او دا مې کړي دا مې کړي دې ښځې ته ته اوس تا د خپله سپیناوی به م ورکړي د پیسو وینا به م تا ته په خپله وکړي تا ته به د خپل بچي بچي ته کمې روپۍ پرېښي هغه به م دلته اوس وګوري دا پښتانه وادرې د خره نه دوکه کېږي نه وادرې ته د پښتون اواز کې
د داسې پښتون په خاندان کې ښکته پورته کوم وادي چې ښځه په شل ډاک پرېږدي وادي خلکو ته په سوشل میډیا کې وایي چې ما ورته دونه روپۍ پرېښې ما ورته داسې کړي ما ورته ژوند جوړ کړی ما ورته زندګي جوړه کړې دا به په خپله خوله تا ته ووایي. First of all, زه نه غواړم چې دلته کنځلې وشي دا شیان وشي چې څه سپین وي زه تاسو ته وایم او ما دې سره واقعي ډېره مینه وکړو او ما خپل ژوند خپل فامیل تاسو دې لپاره پرېښی و او زما په سوچ کې هیڅ کله دا نه و چې دا ما پرېږدي او هغه چې اوس لاړو ما دې پسې خبره ونه کړو او زه نه غواړم چې وکړم او چند خبرې چې هغه ما لپاره کړې دي زه نور جواب ورکوم چې هغه ویلي دي $1,00,000 ما تاسو ته پرېښی دي. فرست اف آل چې تاسو ما ته $1,00,000 دلته پرېښی وي ما اوس په لایف کې څوک ونه کتو او سیکنډ چې دی سونا چې تاسو ما ته $3,00,000 سونا دي که $1,00,000 چې دي نه دا هم داسې خبرې نه دي اوکې ما سره لکه شته به $1,00,000 $3,00,000 چې دي د دې حیثیت نه دي او سیکنډ چې دا تاسو په لایف ما خپل ښځه ډېر وشرمو ټول دنیا ما وکتو زما زړه چې دی ډېر غټ زړه دی اوس هم ستاسو پسې زه خبره نه کوم تاسو ته زه بدې ردې نه وایم ځکه چې یو افغان یم او زما زړه ډېر غټ دی هر چا ته زه رسپیکټ لرم تاسو چې زما په بابت کې څنګه خبرې وکړو ډېره مننه او ما ستاسو ډیټا ما سره شته ستاسو فامیل زما فامیل وو او اوس هم ما سره پروته دي او دا لکه پرایویټ ما سره دي زه چاته نه ورکوم او نه دا زما ضمیر مني ما وکتو اوس مخکې چې تا څه وکړو دا په زما زړه کې یو خنجر و او زه بیا هم وایم زه بې غیرت نه یم بې غیرته ښځه نه یم الحمدلله زما مور چې یو غیرتي ښځه ده او زه هم یو غیرتي جلۍ یم زه اوس زما زوی ته مور هم کېږدم پلار هم کېږم په حق حلال درته راځم خپل زوی لپاره او تا ما لپاره هیڅ هم نه کو زما زوی لپاره هیڅ هم نه کو زه چې تاسو ته دا وایم چې خوشحاله یم ما تاسو لپاره دومره وکړو چې الله ته پته ده او زه په دې کیسه کې هم نه یم او دا $1,00,000 $3,00,000 چې تاسو په دې خبرو کې خبرې کوئ پلیز ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه زموږ پرتوګونه چې دي په ټیک ټاک کې مه راوله تا اوس چې د چا عکس شیر کړو تا ته پته ده دا زما خیر ده دا تا اوس وکړو او زه اوس هم تا ته وایم ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده ستا دا بله ښځه هم زما خور ده ستا دا ډیټه چې دي ما سره اوس هم پراته دي او ما هر چا ته ویلي وو تاسو ته زه چې خبره کړې وم ما تاسو ته څه ویلي وو پرېږده چې هغه خپل ژوند وکړي پرېږده چې مونږ کنځلې نه کوو جاړه مو خیر دی تسلي وکړه ریلیکس جاړه مه ته خوږ کېدوه په داسې یو شي پسې وجاړه وادې ورېد چې ساینده ولري وادې د سړي زوی لا اله الا الله محمد رسول الله د مور په سر مې د قسم کې دې ښځې زه په پولیسو نیولم د دې سړي دپاره نیولم د دې دپاره وادې په تاڼې ته پولیس ته وادې ورېد دلته یې وادې په ما راپورټ کړی زه په خپله په دې نیولم ده ورته ویل دا زما د خاوند وژني زه په پولیسو نیولم قسم په خدای چې په یوروپ کې دې جګې سترګې ژوند کړی د ما د مور په سر قسم یې د دې ښځې په سر یې کړی دا چې دا کولاوې تڼۍ ګرځېدلو د کور خواته وادرې د بازا کېدلو د مور په سر مې د قسم د دې ښځې په سر یې وکړو
لا اله الا محمد رسول الله چې د لاس نه مې کلکه داسې نیولې وه وادي ورېدې دا به ترې مخکې وغه به ورپسې یو په بازار کې څو هلکانو لیدلي څو هلکانو وادي ورېدې ودرولې ده ده ورسره لاس اچولی هغه چاته غږ نشي کولی هغه چاته قرآن ویده که داسې جګې سترګې کتلی شي زه درته څه وایم چې دې ته نه پرتوګ راټول کړو ده ته نه یو سړی جوړ کړو ته راپاڅېږې په هغې ښځې پسې خبرې او هغې ښځې پسې کنځلې کړې د هغې ښځې سپکې سپورې وې او زه لږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ته د خپل بچي ته وفادار نه شي خپلې ښځې ته وفادار نه شي ډېره ته د دنیا مننه ته وفادار شي چې ډېره مننه لکه زه دا سوچ کوم ولی الله صاحب چې هغه ما پسې چې اوس خبرې وکړو خپل پرتوګ په سوشل میډیا کې وستلی زما چې دي ما ته د کنځل شیان هر چاته پته ده زه نه خوښېږم دا شیان نه ما ته دا شیان پته ده او چې هغه زما دا ویډیوګان لپاره خبرې وکړو دا شیان هغه ټول دروغ دي او سیکنډ چې دی تاسو دا سوچ کې چې زه ستا د بچې مور یم ستا د زوی مور یم اوس هم دا ما سره ده اوس هم د دې نوم چې دی آریان دورانی ده سروري نه ده خلاص چې زه نه غواړم چې د چا بېعزتي وکړم خو نن نه پس زه نه غواړم چې تاسو زما پسې خبرې وکړئ زما ورور پسې خبرې وکړئ الحمدلله زما ورور چې دی زه دی ما سره په زما شا کې ولاړ دی زما پلار ما سره دی زه اوس تا ښځه نه یم هغه ما ته اجازت راکړی دی هغه ما سره اوس په کور کې دی زما ورور ما یوازې نه پرېښی دی هغه وایي چې ته اوس زموږ ناموس یې او ما پسې خبرې مه کوه تا چې سکې سره ستا ژوند سټارټ کو پلیز لاړې شئ خپل ژوند وکړئ نه زه تاسو ته کنځل کوم نه زه تاسو ته بدې ردې وایم او الله تا ته قدر وکړي ډېره مننه الله تاسو ته قدر وکړي پلیز ما پرېږدئ زما بچې سره پلیز خدای لپاره ډېره مننه او که دا داسې بل رقم ښځه وې لا اله الا محمد رسول الله ستا د ښځې تصویرانو ستا د کورنۍ ټوله ډېټا ستا د واده د فامیل ته د فامیل ته په بېعزتۍ او په سپکه ګوري دا ستا فامیل ته هم په سپکه کتلی شي خو چې په یو ښځه کې دونه غیرت او دونه واده ورېده ننګي تا غوندې کوني کې دونه رنګ غیرت او ننګ نشته واده ورېده چې په ښځه راپاڅېږي ستا په غیرت او ستا په عزت او ستا په ناموس باندې غیرت کوي او ته یې نشې کولی ته راپاڅېږي واده ورېده ښځې تا نه د دې ښځې اوقات قسم په الله جګ دی نو ته دې نه سوچ وکړه ته لږ څه شی زده کړه بچی د زړه غوښې دي واده ورېده که یو سړی واده ورېده که هر څه د ښځې د خاوند سره جنګ راځي هر څه راځي جګړه راځي هر څه راځي خو د بچي سره خو دې مشکل نه و که نه بچی خو ستا خپله سکه وي نه ستا د زړه غوښې وي واده ورېده تا په بچي باندې څونه دروغ ور واړول چې ما ورته 2 لکه ډالر پرېښي ما دا پرېښي ما هغه پرېښي دونه ماشوم چې هغه په هغې باندې د خدای پاک اسره نشته واده ورېده او د خدای پاک پرې حق نشته دی ته په هغه پسې هم دروغ وایې زما بچی چې دی خپل پلار سره ډېر مینه وکړو او اوس هم د دې نوم دادا وایي زما زړه چې دی ډېر خفه کېږي زما بچې لپاره خو خیر د الحمدلله زما ورور شته چې هر روز راځي دلته دې سره لکه دا د کمی نه راکوي چې ستا پلار دلته نشته او زه تاسو ته ریسپیکټ لرم پلیز زه نه غواړم چې زما پرتوګ په سوشل میډیا کې څوک داسې وکړي I don't want it please leave me alone I want to be a good mother and I want to be a good father for my child I don't want you anymore so please go away from my life leave me alone leave me alone ما پلیز ما پرېږدي او زه ولې جاړم چې ما مخکې یو کار د دې وکړو چې دا یو شی شیر وکړو او دا زما زړه کې یو لکه یو څوک چې خنجر سره څوک وژني که نه
دا اوس ما سره وکړو الحمدلله مونږ چې یو ایجوکیټډ فیملی یو زما مور چې دی ایجوکیټډ دی زما پلار چې دی او ایجوکیټډ دی تاسو چې شی شیر وکړو I don't care زه افتخار کوم په زما مور باندې زه افتخار کوم په زما مور باندې چې تا زما د مور عکس اوس خلکو ته شیر وکړو او ستا د مور عکس ستا د ښځه عکس ما سره اوس هم شته خو زه دا کار نه کوم قربان ته نه کې خو زه کولی شم ما درې تا ته اجازت نشته ما ته شته قسم درته خورم چې دا اوس هم د دې نه پرون ما ته وویلې چې خیر دی هغه پرېږده هلک دی چې خپله زندګي وکړي او خپل ژوند وکړي او وادرې د کار ورسره مه لرئ وادرې جنګ ورسره ونه کوي تر اوس هم ته در شا ولاړه ده اوس هم وادرې په چا باندې دې بد نه لورېږي در باندې او ته د بې ننګې بې ناموسې بچی وادې ورېده زه نه پوهېږم چې ته څرنګه اولاد راوړی وادرې دي چې تا وادرې د انسانیت او شرافت او پښتونګلي کې دې وادرې د غول وکړل وادرې د پښتانه دې سره په شرمونو وشرمول کله وې وادرې ده چې دا ښه دی چې پښتانه نه دي دا پښتانه او پارسیوانان یو پنجابیان او پارسیوانان یو شان دي دا خو په پښتو کې خبرې کوي دا څرنګه خبرې چې وکړلې وادرې دا ولاکه تا سره پښتون هم وکړي دا څنګه چې ستا عزت ساتلی ولاکه داسې ستا پښتون هم بیا وکړي وادرې د خط خو پښتون یې که نه ته په خپل مور ولې ننګ نه کوې ته په خپله خور ولې ننګ نه کوې ته د یو سړي د مور وادې ورې د ډیټا شیر کوې مور تصویران ولا شیر کوې ستا د ښځې تصویران ستا د ډیټا ورسره د وادرې په هغې کې غیرت شته او په تا کې نشته او دی نه شیر کوي زما مور چې دی الحمدلله یو ایجوکیټډ ښځه دی ما مخکې ولې زه لیټ راتلم ما ډېر وژړل ما ویل چې زه دا ټیک ټاک چې دی زه لیټ کوم ځکه چې تاسو دې سره ډېر وکړو او دا چې ما سره لکه په زموږ کور کې چې خبره جګړه هر کله چې و زما مور ماته په لا اله الا محمد رسول الله ماته ویل ستا خاوند دی ته دې عزت وکړي او تا څه وکړه زما د مور عکس شیر کړ ټوله میډیا ته خو بس زه افتخار کوم دا زما مور ده یو بوډه ښځه نه ده یو بیکاره ښځه نه ده او دا ایجوکیټډ ده الحمدلله ایجوکیټډ ده هغه ما ته وایي چې څوک زه ایجوکیټډ یم ما ته دا فرق نه کوي هغه وکتل چې زه څنګه وم خو خیر دی ولی الله موږ دا خبرې پرېږدو او زه تاسو ته وایم چې لاړه شئ خپل ژوند وکړئ الحمدلله زه یو غیرتي افغان نجلۍ یم او تا لپاره ما څه چې وکړو دا ټولې میډیا ته پته ده او ټولو خلکو ته پته ده تا ته د سکیم مبارک دی او ستا ژوند ستا فیملی ستا د ټول آرمي ستا ته مبارک دی پلیز ما پرېږدئ په زما ژوند کو ډېره مننه چې تاسو زما د مور عکس شیر کو او زه هم اوس زما مور ویډیو چې دی زه دلته لګوم او زه په زما مور افتخار کوم چې زه داسې مور لرم زه په زما مور نه شرمېږم دا یو خرابه ښځه نه ده دا یو ښه ښځه ده زما غوندې یو جلۍ لري زه افتخار کوم زما مور ته خلاص زه څه نه وایم ولي الله نه هېڅ څه مه وایم همدغسې د خدای خپل زوی ته وادې ورېده هم پلار وګرځوه هم مور وګرځوه ما تا ته ویلي دي وادې ورېده په شخصي کې مې هم درته دلته لایف کې ځان نه خوښه کوم چې د هر څه مشکل وادې ورېده زه خورولي او ورورولي چا سره نه کوم نور د فرینډ د افغانیت د مسلمانیت په هر خاطر چې ما وادې په اواز کې او په هر اواز چې ما باندې اواز کې وادې ورېده زه په شخصي کې م ولاړ یم او دلته م ولاړ یم وادې ورېده هر ټایم دې په خدمت کې چې دغه بې غیرته وادې ورېده ډېر وبخه وادې ورېده دغه چې تا نشي ساتلی وادې ورېده زه یې تر شا ولاړ یم چې په هره نګاه باندې وادې ورېده زه دې سپورټ کوم او ته پرېږده وادې ورېده همداسې شرمېږه دا پختاکه مارامیان چې تا سره ولاړ دي دا دې په تا ننګ هم وکړي او دا دې په تا غیرت هم وکړي او دا دې تا نور هم ونازوي وادې ورېده چې دقسې د پردو خویندو د پردو عزتونو سره لوبې کوئ چې دا خو لا یو او ته لا افتخار کوې چې زما په پاکستان کې په کراچۍ کې ګرفرینډ ده دا رمونی سړي به دا رمونی سره لګي دغه اسکې چې هر رنګه جنۍ د وادې ورېده هر څنګه د سوشل میډیا کې اوسېږي د په سوشل میډیا کې تا پیس لیدلی و ته به نن نه بعد ستا د بربادۍ ورځې شروع کړي الله دې ذلیله لره الله دې همداسې برباد لره تا د یو وړوکي زوی ازار واغستو
تا د یو ښځې یو زنانه ازار واخیستو والله به دې برباد لري والله تعالی به دې همداسې ذلیله لري. داسې غیرتمند جینۍ ده چې د دې د خبرو نه تا ته باید وادي د عبرت وګرځېږي او په تا باندې ورځ تر بلې مرګ تېر شي. زه تاسو ټولو نه ډېر بخښنه غواړم د دې طرف نه، او چې هغه ما ته په آخر کې وویلو چې ته یو افغاني زه پاکستاني یم زمونږ نه لګي. او دا 3 کاله چې ما تا سره ژوند وکړو دا وکړو هغه وکړو، زه په دې افغانیت خبرې نه کوم. ما ته پته دي چې ستا په سوچ کې اوس څه شی دي، اوس ستا افغانیت تاسو ته یاد شو. زما افغانیت چې و ما ته یاد و، خو تا لپاره چې تا زما خاوند وي او ما اوس ویلې چې اوکې تا زما خاوند یې، زه چوپ یم. یو ورځ بیا تاسو ته ستا درس څوک راکوي او ما تاسو سره هر کله جګړه وکړو. پلیز افغانان مه چیړه، ستا کار څه دی دې سره پرېږده، ستا ژوند وکړه، ستا بچیان دي، ستا ښځه دي، ستا مور دي، دا ټول ستا سر پراته دي. خپل ګیمونه کوه، چا سره کار مه ساته، کنځلې مه کوه. زه د کنځلې ډېر خلاف یم او ما ستا ژوند ستا خانې برابر وکړو. او خیر دی بیا هم زه یو بد افغانۍ یم او ستا پاکستاني تا ته به مبارک وي. دا ګولډ ډیګر چې ډېر کسان ما ته میسج وکړو د دې ټول ډیټا اوس ما ته راغلی دي. هغه ستا خبره په ګول بدله ګور دلته په پاکستان او افغانستان په منځ کې وادي بې اتفاقي او اتحاد به نه راولي. وادي ورېده د ګور انسانیت ته ګوره، مسلمانان ټول یو مسلمانان دي. دا نه یم دا خبرې کوي، زه ته اوس خبره وکړم انسانیت ته باید کار وشي. دا خبره درته وکړم وادي د څنګه چل دا خبرې کوي. وادي ته 3 کاله ته یو سړي سره ژوند کوي. وادي دغه ټایم کې دا خبره تا ته ول نه دی دلته چې د خلکو نه بچ کول، دلته چې د خلکو نه بچ کول. وادي هغه ټایم کې ته چیرته وي؟ وادي ورېده د انګریزانو ښځې رالې وادي ورېده په پاکستان کې واده وکړل، د افغانستان کې وادي ورېده ورکړه درکړه شوې د پاکستان ځینې ښځې وادي په افغانستان کې د هغو په کارونو کې داسې مداخلت رانهلې. ته رمونه وادي ورېده چې ته یو نجس انسان یې. زه نه پوهېږم وادي چې د دونه وړوکي زوی باندې ته دروغ وایې. زه نه چې ته به څه ثابت کول غواړې؟ ته به ستا به آخرت څه یي، ستا به هغه دنیا څه یي، ستا به وادي ذوالقدن څنګه یي؟ زه تا ته حیران پاتې یم. خیر ده بس بې عقله ده چې دا هغه سوچ کې دا چې د دې جنون ډېر دی. بیا چې هغه سوچ کې بیا هغه وایي چې زه غلط وم. خیر ده مونږ الله لرو، زه الله لرم، زه زما زوی سره خوشحاله یم او زه دې ته پلارم کېږم مورم کېږم. الحمدلله زه یو غیرتي ښځه یم چې اوس ما چې بچې راوړه دي زه د دې ټوله شیان نه زه لکه دا زما کار دی چې دې ته برابر وکړم چې هر څنګه وکړم. I'm sorry زه یو کنجره ښځه نه یم چې زه بل چا سره په دې کور کې غلط کار وکړو او دا شیان وکړو. دا زما اوس ټیک ټاک ده. ما ته د ټیک ټاک هم پته نه و. زما فاملی زما فرینډز دوستونه هغه ټول وایي چې تا اوس په ټیک ټاک کې ځې، نور څه کار زه کولی نه شم. زما چې آریان زوی چې دی د دې 10 میاشته ده، اوس هم زما ورور سره ده او بل چا سره نه ده. په دې کور کې په بل کور کې اوده دي. خو خیر دی موږ دا خبره پرېږدو چې د لر دی چې د بر دی. زه تاسو ته ریسپیکټ لرم. زه په پاکستان کې ما ژوند کړی دی، ستاسو نمک ما خوړلی دی، زه نمک مرداره نه یم. او افغانان خو زما افغانان وي. زه تاسو نه بخښنه غواړم او بس موږ دا کیسه پرېږدو. او زه نور نن ورځ دا چې زه په دې خبرو کې خبره کوم چې هغه زما پسې هر روز لګیا هم به وي. زه تاسو پسې خبرې نه کوم، زما ضمیر نه مني چې زه ستا پسې خبرې وکړم. ستا ترجمه ستا تر شا غر ولاړې ته صرف ما په ملا ټکاوه وادي ورېده نورې ما ته راپرېږدم. دغه ما په لکۍ خپه کېښوده وادي ورېده. انشاءالله ته جینۍ د هغه سره ځان مه برابروه، صحیح ده؟
او بل ته د هغه ښځه یې د هغې سره وادرې ځان مه برابر ته سره ما په ملاټه کوه او بس ما ته وایه داسې وکړه بس نور ته خاطر جمع اوسه خانده ډېر ویلي ولاد دې بچیان دي د خپل زوی دپاره همداسې خندا وادرې سبا چې دا مور وګوري وادرې چې په سرو سترګو نه بچي بیا به وادرې زما مور څرنګه ژوند تېر کړی وخانده نه زه بس زه کله چې خفه کېږم زه زما زوی ته ګورم او چې هغه د پلار وینا کوي بس خلاص اوس هم زه ښه نه یم زه ریډي نه وم د لایف لپاره تاسو ما لپاره ډېر قدردان یې چې ما تاسو لپاره اوکې ویلي دي او زه ریډي نه وم چې زه په لایف کې راځم ما ته پته دی بیا خلکو ما پسې څنګه خبرو کې ما څنګه جج وکړي آی ډونټ نو زه به درته یو خبره وکړم بس بیا به زم لاړ شم وادي ورېده د جینۍ چې دا وادي ورېده ولاکه بده د ښځی دا په دې خاطر باندې هغه رامونې وایي چې دا باید 3 میاشتې او 4 میاشتې لایف را نشي بیا دا زه منم 4 میاشتو پورې به ته دپسې وغاپې خلکو ته به غلطه ثابت کړي وادرې دا د خپل انسانیت او د خپل وادرې د پاکي دپاره دلته راله 3 کاله تا سره ژوند تېر کړي په 3 کالو کې د داسې یو وادرې د مردار سړي دی او بېغیرت او د بړواس سړي وادرې داسې پاکه ښځه وه چې دغونه غلطي ونه کړله وادي ورېده نو دغلته وادرې ته غلطه ثابت کولې او دا راله او خپله سپیناوی ورکړلو چې د ده سره وادرې نه ما سره روپۍ شته نه مې ورسره وادرې کومه داسې غلط کنټیکټ شته او نه مې ورته داسې غلطه خبره کړې اوسه پورې چاته سپکې سپورې نه دي ویلي او نه ورپسې وادي شاته ډرامه جوړه کړې او دا لګی دی غلطې سپکې سپورې و د داسې پښتون دی خدای کور او نغرې وران کې اوس دا په خاندان باندې د بلۍ د سره راټوپ کړم الله دې غرق او تباه او برباد او د بل طرف نو هیله کوم په مور دې ننګ ونه کړو په خور دې ننګ ونه کړو په پلار دې ننګ ونه کړو په ورور دې ننګ ونه کړو تا خو دې په دې ښځه ننګ ونه کړو په بله ښځه خو به ننګ کې که نه هغه خو پښتنه ده که نه خیر دی ولې پرېږده د دې بیچاره سکار به وي ولې الله د دې ښځه نه دلته دې پښتنو ته څه ډرامهبازي کوي که نه پښتنو ته ډرامهبازي کوي خیر دی د دې ښځه بیچاره د په کور کې ناستې دي پرېږده چې هغه شي وکړي الله خو زه درته دا وایم ټولې ښځې یو شانتې ښځې دي وادي ټولې مسلمانان یو شانتې مسلمانان دي ته بیا دا مه وایو چې دا ښه دي او دا بد دي دا پکې داسې او دا پکې هغسې قربان دې شم په ځان پام کوه 2 ورځې دنیا د ښه په خوشحالۍ تېره کړه بس داسې وي چې یو څه نه و بیخي شاته وارته وادي ورېده او خپل هماغسې خپل بچي ته زبردسته او سلامته اوسېږه بیګ لف بیګ ریسپیکټ ولې اولاد یې نن هم تر شا ولاړ دی او سبا هم ولاړ دی د داسې بړواګانو داسې نر انسان پیدا کېږي داسې بړواګان شته دی وادي ورېدي چې ښځې په میدان پرېږدي او بچي